بچو له مودونه وکړي ښه کتابونو لیکلي دی وی سړی چې منزل را روان شي کور یو دس کړي په یو قدم الله یو نیکی ورکړي یو ګناه معاف کړي یو درجه په سکیږي اوچتیږي چې سړی منزل را روان چې منځ وشي او بیا د خلک د جمعات نه وظیفه پته درته شته د دوه قسمه خلک یو شادي شودی یو غیر شادي شودی نو دا شادي شوده چې واپس رواني کنه ولا په دې قدم یو نیکی لیکي او یو ګناه معاف کیږي او یو درجه اوچته په واپسای کې او دا غیر شادي شوده چې دی دا چې منځ کې روان شنه دا پته شو کې رواني لګ واپسې دوی ته اجر په دې قدم نه میلاوي شادي شوده ته میلاويږي او غیر شادي شوده ته نه میلاويږي پکار داوا چې غیر شادي شوده وي چې ما ته میلاوي دلې ځکه چې ما نکاح نه د کړي نه ته د دین په فلسفه نه یې پوهه دا شادي شوده چې وزي د جمعات نه او منکر خو غوړی ختم دي ما ته خو نن د غوړو ویلیو سبب د وړو فیس ورکول غواړي زما سره خونښتا د چانه قرض کما نن ما ته بیبي د پیسار ویلیو ما خو هغه نه دی غسته او ما سره خو پیسې نشتا